نو دغه د کابل ښار په منځ کې هغه ځای د هغه سیمه ده چې دا د خټو کورونه دي. یقینا دلته به مجبورې کورنۍ ډېرې زیاتې وي، خو د موږ چې څومره واس د خپلې وسې پورې هغه مستحق خلکو ته ځان رسو. دغه کور ده، دلته یوه خورکۍ موږ ته زنګ ووهه، یو ویډیو یې ولېږله چې ویډیو ډېره دردونکې وه. نو فیصله مو دا وکړه چې ځو، د شپې ناوخته ده خو راځو دلته او دا کورنۍ ګورو چې تر څو یې تثبیت کړو. یوازینی شاید موږ د راتګ په دې هدف ده چې دا کورنۍ مجبوره کورنۍ تثبیت شي. سلام علیکم. نو که چېرته بیا د دوی دپاره څه بندوبست کېده نو هغه خپل وس او توانو پورې انشاءالله موږ دوی سره مرسته کوو. ما مخکې ویډیو کې درته ویلي چې یوازینی هدف مو د دې خلکو تثبیت ده. مجبوره کورنۍ ډیر دي او دې کې بیا سوالګر هم ډیر دي، هغه خلک چې دغه یې کاروبار ګرځېدلی. نو هغه غلو، هغه خاینانو چې بلند منزلونه اپارتمانونه نه تنها په کابل کې او د افغانستان په نورو ښارونو کې جوړ کړي، بلکې په دوبۍ کې، په ترکیې کې، په لندن کې د تیر نظام جنرالان، د پارلمان وکیلان، والیان، وزیران تر ولسمشره پورې دا هیواد زبېښلی ده. دا په کابل ښار کې د موږ د افغان کورنیو حالت ده. دا یې کور ده، دا یې دروازه ده. سلام علیکم. مننه یادار ښه بستن همشیره، مننه باشن ښه بستن. ښه دلته بیا څو کوره دي؟ په همدې یوه ویلۍ کې هغه شاته او دلته منځ کې یو دیوالی ده، شاته هم پاتې کېږي. دا وګوره دغه دی، اوس هم واوره ورېږي. دا کور دی، د کور حالت همدغه ویډیو یې ما ته رالیږل. سلام علیکم. همشیره مننه باشین، بچه مننه باشی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ته همشیره اجازه است؟ اینمی خانه است؟ دیگه هیچ خانه نداری؟ از چه وقت اینجا می باشی؟ تا که هستیم اینجا می باشیم. چند سال شد که اینجا می باشی؟ اینجا خیلی 5 سال شده. 5 سال دم یک خانه؟ دم یک خانه هستیم. لباره چت تاسو بگوری ده دروازه. خو خیر باشه. ای بیادرت است؟ یا هم بیادرت است؟ اونا هم بیادر. او کدامی که خواب بود مانده نباشه؟ این مریض بود. اینی ما دغه ویډیو ما ته رالیږلی خو نه خورده بود. نو دلته نورې کورنۍ هم شته، مجبوره کورنۍ. خو دې خور د موږ لمبر پیدا کړی، موږ ته میسیج کړی. خو همشیره نمیشه که یک خانه کرایی پیدا کنی در اوجا بباشی؟ یک 2 خانه و 3 خانه چی حال است اینجا؟ خب رسیدگی که میتونم خانه کرایی بگیرم. ای همشیریت است؟ بیادر کلان کجا؟ بیادر کلان. سبق میخوانیم؟ مکتب میخوانیم؟ کجاست مکتب میرم. مکتب نیست نزدیکایتان؟ مکتب اینجاست. خب ما همشیره به شرط کمک میکنم برات که همی هر 3 طفل به مکتب رایی میکنیم. حتما کالای نو، جمپر نو، هر چیز برش میخری و ما ماهانه انشالله هم باید کمک میکنم. صحیح است؟ و به هیچ کسی دیگه زنگ نزنی که ما مجبور هستم یا چیستم یک بندوبست خانه کرایی را برات میکنم. صحیح است؟ 30,000 روپه فقط 2 روز یا 3 روز بعد که ما مواد خوراکی را آوردیم برات انداختیم، بعد از او ترتیب خانه را برات میگیریم. صحیح است؟ بر بیادرای دعا کو کسی که برات کمک روان کده. خدا حافظ. سلام می طالب جان پزړه داغلی ګلاب ګورای لپم باسي هدا امثال لیمو پر ځواني مزورا هکړې دلې ګلاب واتن غړي بیا رغون غړي لاست راوړې بارم ران پالن غړي غم د
ځان نه دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي پام بندی تل زړګ یاد د شهید یار پر کوروي چې دسترګو تورو ستاب دسترګو توروي پام بندی تل زړګ یاد تو بیا هم شرح خانه ته بر ما نشان بده برو میایم برو منګ ډیر پټ دې کام ته راغلیو نه غواړو چې نور خلک خبر سي نو په نړیوالې ټولنې باندې بشري سازمانونو باندې ملل متحد باندې په دې ټولو باندې غږ کوو چې د مظلوم افغانانو له ځورولو او له کړولو لاس واخلئ زموږ دغسې د دربدرۍ حالت ده زموږ ولس په دغسې واورینه فضا کې په دغسې یخ کې په دغسې کوټو کې ژوند کوي او تاسو لا هم زموږ له کړولو زموږ له ربړولو زموږ له وژلو خوند اخلئ انسانیت چیرته ده ملل متحد نړیوال سازمانونه چیرته دي د دغه افغانانو له حالته ولې ځان نه خبروي ولې مونږ نور سکنجه کوي 20 کاله زموږ د افغانانو وینې تویې کړې دربدري شوه بې سرپرسته کورنۍ په زرګونو په لکونو دي یتیمان پاتې دي د هغه باوجوده مقاب صاحب دغسې یو حالات سره مخ یو مولانا صاحب تر ټولو د شرم ځای خو دا دی چې هغه نړۍ چې 20 کاله افغانستان د امن په نوم باندې وژل هغوی په ځای د دې چې اوس د 20 کلنې جګړې وروسته د افغانانو په وژلو د خجالت احساس وکړي او دوی سره مرستې وکړي افغانانو هغه مرستې ټولې نیولې ضبط کړي دوی ته هغه مرستې نه هغه خپلې روپۍ خپله بودیجه د افغانانو هغه یې کنګل کړي او نه یې ورکړي دغه مورکۍ ما پسې راووتله دا یې خبر سوی چې څوک راغلي دلته مرستې کوي د میړه سپین ږیری ده زوی چې دا معتاد ده نو دغه یې کور ده بې له دې چې موږ ته څه په هغه کې وایو دا د موږ مور ده د موږ خور ده دا وګوره کالي یې دلته ځوانان کړي دي واورم پیمان کدامی که خانه اینجا چند خانه است کم شهره؟ اینجا 2 فامیل هستیم اونجا دختر مام است لادرک از گم است ما خود اونجا ها خب دختر چند تا اولاد داره؟ 2 تا یک دختر داره شویش گم شده؟ هیچ درکش نیست زنده و مرده چی کار میکرد؟ یعنی عسکری بود دیگه عسکری بود خب خداوند سر شما و سر ما کل افغانای ما رحم کنه توکل به خدا انشالله ما مادر جان تا حد کوشش میکنیم که اون خانه دختر شما دیدن با اینجا پیش خود ما میاریم خیلی خانه ما خب دخترک بیوست 2 تا طفلم داره مانده نباشه همشهره اینجا کجا؟ اینجا چی هست؟ اینجا خانه دیگه بیادرت معتاد است؟ معتاد است این خانه است خود ما میشینیم او میشینیم نه مرد با اون خانه خود که کار ما میجا میریم شما در اینی خانه زندگی میکنید؟ خب میکنیم مهمان کسی در اینجا میباشه میتونم لای هسته کدام فرش و کدام چیز دیگه هیچ آشپزخانه تان در کجاست مادر؟ آشپزخانه دارین؟ نه خانه دیگه زمین کاسه ما میجا کسی کار مار میکنه؟ نه کسی هسته این مادرت هست؟ مادر کار میده مکتب خوب میکنه ما خود مادر در اینمو تو خانه زندگی کردیم خب 10 سال 15 سال در اینمو تو خانه تیر کردیم خب حوصله خود از دست ندادیم فهمیدی؟ پدرت اینجاست؟ دا نړیواله ټولنه د افغانانو دغه حالت وګوري السلام علیکم کاکا جان مانده نباشی جور استی خیرت قراری خونه کت خونه میشه تنها در اینمی خانه میشینی صندلی گرم است مریض استی مادرم کار میکنه اینمی مرد خانه تان است مرد خانه ما روی یکیش عملی جون بچه بودش چند تا دختر داری؟
4 تا 4 تا هر 4 عروسی شده 4 سال بعد شده بعد شده بیا خدا خیر کار و غریبی راته گفت دعا کو برای کسایی که بر شما کمک روان کرده. اینجا 2 خانواده است نه؟ خب همشیره ما کار را میکنیم خب که باز ماهانه بیایم و اگر در خانه تان طفل خردسال باشه دختر باشه کوشش کنین سر از وا تعلیم کنین و همت تان از گیر هرگز از دست نتین خب ناامید هم نشین. صحیح است که دخترک تا من خودم یک طفلک خوردم و دخترک دیگه اینی دخترک